ملګرو هند څو ورځې وړاندې وویل چې موږ د افغانستان احمدشاه ابدالي تاریخ باندې یو فلم جوړوو. هغه و چې د افغانانو ګڼ غبرګونونه یې راوپارول او افغانانو خپلې اندېښنې ډېرې سختې وښودلې. دا ځکه چې دوی تیر ځل هم داسې یو ورته کار کړی و. یو تاریخي فلم یې جوړ و چې په هغه کې افغانان ظالم، جابر، غله او زناکاره معرفي کړي وو. د افغانستان قونسل په هند کې د دې کار په وړاندې څه وکړل؟ تازه څه دي؟ درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د هند په ممبئی ښار کې افغان قونسل نسیم شریفي په یو خپره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې له پرله پسې هڅو وروسته د روانې نومبر میاشتې په 14مه نیټه توانېدلی چې د هندي فلمونو د سانسور بورډ له یو لوړپوړي چارواکي سره وګورو. نسیم شریفي زیاتوي چې په دې کتنې کې مو د سانسور بورډ له دې چارواکو سره د پانی پت د راتلونکي فلم په اړه د افغانانو په منځ کې راټوکېدلې اندېښنې، افغانستان او هند په تاریخي دوستۍ او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په کلتوري اړیکو هر اړخیزې خبرې وکړې. ښاغلي شریفي دا هم وایي چې د سانسور بورډ دې چارواکي ورته ډاډ ورکړی او ویلي دی که د بیا کتنې یا ارزیابۍ په وخت کې د پانی پت په فلم کې داسې څه وویني چې د لوی احمدشاه بابا شان ته سپکاوی او د یا د شته اصولو خلاف څه پکې وي د خپرولو اجازه به ورنه کړي چې تر څو هغه په نښه شوي صحنه اصلاح نه کړي. د خبري شوي اعلامیې له مخې د سانسور بورډ غړي زیاته کړې که د پانی پت په راتلونکي فلم کې د دې دواړو هیوادونو فرهنګ او اسلام ته زیان رسولو کې کومه هڅه شوې وي، دوی اجازه نه ورکوي چې د راتلونکي ډسمبر پر 6مه نیټه د فلم خپور شي، بلکې له اصلاح کېدو وروسته به په کومه بله نیټه خپرېږي. افغان قونسل دا هم ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پرله پسې اندېښنو او ټینګار وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت دې ته اړ شوی چې د پانی پت په فلم په اړه یو رسمي لیک د هندي فلمونو سانسور بورډ ته ولېږي. د یادونو وړ ده چې د پانی پت فلم د خپرېدا تر اعلان وروسته به په کور دننه او بهر کې د ګڼه افغانانو غبرګونونه راوپارول او دوی اندېښنه څرګنده کړه چې هسې نه دی په دې فلم کې د افغانستان لوی امپراتور احمدشاه بابا ته سپکاوی شوی وي. خو د دې فلم اتل یا هیرو سنجیدت له رسنیو سره په خبرو کې ویلې چې په دې فلم کې احمدشاه بابا ته سپکاوی نه دی شوی، بلکې څنګه چې تاریخ لیکل شوی هماغسې فلم هم جوړ شوی دی. سنجیدت زیاتوي که د احمدشاه بابا رول منفي وای د هغه په څیره کې دا نه راڅرګندېده. بل خوا بیا افغان قونسل ټینګار کوي چې دوی هم کوښښ کوي چې د دې فلم له ډایرکټرانو سره وګوري که کومه ستونزه په دې فلم کې وه له سانسور بورډ سره به یې یو ځای حل کړي. درنو لیدونکو خپل نظرونه مو را سره شریک کړئ. آیا د افغان قونسل دغه لاسته راوړنې به کار وکړي او که نه؟ آیا واقعیت کې د احمدشاه ابدالي تاریخ یې تغییر او تبدیل کړی او که نه؟